په مردان سیمه کې په میر افضل خان بازار کې سلیمانی باربر اینڈ بیوټیشن ویلفیر اسوسییشن خیبر پښتونخوا مرکزی دفتر پرانیستو کړل شو. دا پرانیسته د آل پاکستان مرکزی صدر محمد اسلم سټایل او پلاس وکړل شو. په دې موقع د مختلف سیمو سره تعلق لرونکو د حجام برادرۍ صدرانو او سکرټریانو او اقتدارانو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. د سود لپاره دا تنظیم جوړ شو. 50 سال سټرګل شریف سے د سود لپاره وکړو. 45 سال سټرګل سټایلو سے د سود لپاره وکړو او 10 کال سټرګل عادل سے د سود لپاره وکړو. زنده‌باد. په دې لپاره وکړو چې دا یو پریوتی طبقه وه، دا یو غورځېدلې طبقه وه، دا په معاشره کې په لاندې طبقو کې حساب شوې طبقه وه، خو د هغې لپاره سټرګل شروع شو. زموږ مشرانو زموږ ځوانانو په دې سټیج چې دا مشران ناست دي د دې دپاره شروع کړو چې دې طبقې له موږ یو مقام ورکړو. موږ د چا نه په رنګ کم یو، د چا نه په ښایستهوالي کم یو، د چا نه په مالي لیول کم یو. زموږ خولې شپږ دي، زموږ لاسونه لس دي، زموږ سترګې شپږ دي، زموږ پوزې کږې دي، زموږ مخونه کاږو دي چې د هغې وجه دا وه چې هر سړي به زموږ له پیسې نو. یقینا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن زموږ حجام برادري په دې سټیج باندې ورسېده چې الله رب ذوالجلال زموږ مشران د پاکستان صدر، زمونږ د صوبې صدران او زمونږ د نورو ضلعو صدران دومره په عظیم الشان او دومره په ګران وخت کې خپل ټایم موږ له ویستو او موږ له دومره لوی عزت راکړو چې زمونږ ضلع مردان ته رالل. نو ستاسو د ټولو راغلو صدرانو او سکرټریانو د آل پاکستان مرکزی صدر شکریه ادا کړه چې په دې لنډ تنګ وخت کې زموږ دعوت قبول کړو او نن یې موږ له تشریف وروړو. ټولو حجام برادرۍ د آل پاکستان مرکزی صدر محمد اسلم د خدماتو ستاینه وکړه چې دوی کم 40 کاله د حجام برادرۍ دپاره کم خدمات کړي دي دا د ستاینې وړ دي. مردان हमारे KPK के जितने भी माया नाज लीडरान जो हेड बरादरी की अपने अपने इलाके में, अपने अपने शहर में, अपने अपने ज़िले में नुमाइंदगी कर रहे हैं या अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, मुझे मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हर जगह पे, हर मौके पर, हर अजलास में, हर मीटिंग में जो है ना वो जब भी उनको कोई अपना हमारा हेड से बरादर उनको याद करता है तो वो जनाब बड़ी खुशी के साथ अपना दिल जमी के साथ वो उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं. او په هر کې ورته اعزازي شیل هم پیش کو. او بیا د آل پاکستان مرکزی صدر اسلم سټایلو پلاس اقتدارانو ته ګفټ هم ورکړل.